السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ. او دوستانو ګوره فلحال تاسو کتلی شئ چې دا بیکګراوند ده. که چیرې تاسو غواړئ چې بل بیکګراوند ولګوئ یا بل بیکګراوند ولګوئ یا بل بیکګراوند ولګوئ یا ویډیو ولګوئ، یعنې که مو هر شی خوښ و بیا به تاسو وکولی شئ چې په خپل موبایل کې د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ او د خپلې خوښې شی مو د ویډیو په بیکګراوند کې ولګوئ. او په دې باندې ما مخته هم یوه ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ویډیو ما په کمپیوټر باندې جوړه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې د ویډیو بیکګراوند بدل کړو. نو بیا په هغې ویډیو باندې ډېرو کسانو کومنټونه وکړل او ډېرو کسانو ما ته مسجانه وکړل چې ته یو داسې ویډیو په موبایل باندې جوړه کړه چې موږ څنګه کولی شو چې په موبایل کې د ویډیو بیکګراوند بدل کړو. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ. او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې کاین ماستر اپلیکیشن انسټال کړئ. دوستانو تاسو به خاص دغه کاین ماستر په خپل موبایل کې انسټال کړئ، ځکه کله چې تاسو له پلی سټور څخه کاین ماستر انسټال کړئ نو بیا کله هم تاسو په هغه کاین ماستر کې ویډیو جوړه کړئ نو له هغه ویډیو سره د کاین ماستر لوګو راځي. د هغه ویډیو په کونج باندې لیکلي وي میډ ویز کاین ماستر او په هغه کاین ماستر کې زیاتره د لیر مینو هم نه راځي. نو تاسو به خاص دغه ورژن والا کاین ماستر په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دغه ویډیو په اخر کې به تاسو دروښیم چې تاسو دغه کاین ماستر په خپل موبایل کې څنګه انسټالولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه کاین ماستر په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه کاین ماستر خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه کاین ماستر خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره دوستانو په دې کې دا له موږ سره جوړ شوي پروجیکټونه دي. مخکې تاسو دلته کوم پروجیکټونه کې جوړ کړي وي هغه تاسو دلته راوړئ. نو راځئ دلته اوس موږ نوی پروجیکټ جوړوو، د ویډیو بیکګراوند بدلو. سمپل ګوره په دې نیو پروجیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته ګوره وایي سلیکټ اسپیکټ ریشو، دلته وایي تاسو کوم سایز والا ویډیو جوړوئ. نو دلته تاسو د خپلې خوښې سایز سلیکټ کړئ. نو زه دا 69 سلیکټ کوم، په دې باندې ما کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره دغه اپلیکیشن خلاص شو. دلته اوس موږ راځو ویډیو راخلو او د هغې ویډیو بیکګراوند وربدلو. او دوستانو دا یوه خبره تاسو یاد ساتئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل ویډیو بیکګراوند په ډېرې اسانۍ سره بدل کړئ نو دې لپاره تاسو یا زرغونې پردې ته ودرېږئ یا شنې پردې ته ودرېږئ، نو بیا د هغې ویډیو بیکګراوند تاسو په ډېرې اسانۍ سره بدلولی شئ. نو راځو دلته زه اوس ویډیو راخلم او د هغې ویډیو بیکګراوند وربدلوم. نو دې لپاره ګوره له موږ سره اول اپشن د میډیا، په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ. اول وار به تاسو بیکګراوند راواخلئ، یعنې د ویډیو شاته ستاسو هر شی ورکوئ، که تصویر ورکوئ که ویډیو ورکوئ، اول وار به تاسو بیکګراوند راواخلئ. نو زه د ویډیو شاته دا ویډیو ورکوم. ګوره ما دا بیکګراوند راواخیستی. نو اوس به تاسو هغه ویډیو راواخلئ د کومې ویډیو بیکګراوند چې تاسو وربدلوئ. نو دې لپاره ګوره دویم اپشن د لیر، په لیر باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په میډیا باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه ویډیو راواخلئ. ګوره زه د دې ویډیو بیکګراوند وربدلوم، هلته به تاسو د دې ویډیو پوزیشن وروښیاست. ګوره په دې ویډیو کې زه زرغونې پردې ته ولاړ یم، نو زه اوس راځم د دې ویډیو بیکګراوند وربدلوم. نو ډېره اسانه ده، لاندې له موږ سره اپشن ده کروما کې، دغه کروما کې اپشن به تاسو انیبل کړئ. کله چې تاسو کروما کې اپشن انیبل کړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ په ډېرې اسانۍ سره د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ. ګوره اوس صفا نه ده بدل شوی، دغه ځای هم ورسره ریموو شو. نو دې لپاره لاندې له موږ سره یو اپشن ده اوپسټي، دا اوپسټي به ورکمه کړئ. نو دوستانو تاسو به صرف په هغه ویډیو ته ګورئ، په هر څونه اوپسټي چې هغه ویډیو صحیح راځي په هغه اوپسټي باندې بیا تاسو دلته ودروئ او بیا په دغه صحیح نشان بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په صحیح نشان بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ په ډېرې اسانۍ سره وکولی شول چې د خپلې ویډیو بیکګراوند بدل کړو. نو دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا ویډیو سیو کړئ په شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو سمپل ایکسپورټ کړئ او دغه ویډیو به سیو شي. نو راځو دوستانو زه تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه کاین ماستر اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. ځکه دوستانو ګورم ما مخته هم تاسو نورمال کله چې تاسو له پلی سټور څخه کاین ماستر انسټال کړئ نو له هغه کاین ماستر سره د کاین ماستر لوګو راځي او کله کله په هغه کاین ماستر کې د لیر مینو هم نه راځي. نو راځو زه تاسو ته خاص دغه ورژن کاین ماستر ډاونلوډ طریقه درښیم. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم SEO.com
کاین ماسټر. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په دغه ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ او لاندې تاسو ته دلته ګوره ډاونلوډ بټن درکوي. نو سمپل په دغه ډاونلوډ بټن باندې به دلته بیا تاسو کلیک وکړئ او کاین ماسټر به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.